د آبادی او پرمختګ لپاره یو بل ګام. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په درېیمه ناحیه کې د حاجي نجار کارتې سړک د اساسي قیریزي کولو چارې عملاً راپیل کړې. دغه سړک چې د شینغزي اصحابي د زابر د غاړې عمومي سړک د شکاپور دروازې د عمومي سړک سره وصل کوي، تقریباً 400 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري. دې سړک چې موږ شروع کړی دی نو نن یې د اسفالټو د ویرینګ طبقې کار تقریبا پر خلاصېدو دی. نو نور کار یې فقط د روډ مارکینګ کار پاتې دی او کچرداني یا ټرشبینونه موږ دلې انسټالوو او هغه ترافیکي اشارې وو، ترافیکي لوحې ورته نصبوو، نور یې ټوله کار خلاص دی. د دې سړک ټوله کیفیت و نړیوال سټنډرډ او نور هم ته برابر دی او موږ چې د کوم نړیوالو سپیسیفیکیشنونو یا مشخصات څخه استفاده کوو د هغه مطابق دا سړک جوړ شوی دی. ټوله ټیسټونه د کیفیت او کمیت لپاره یې ټیسټونه وو، هغه ارزیابیان یې وخت په وخت باندې ټوله ترسره شوي دي. دغه سړک ټولې رغنیزې چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې او ډېر ژر به د ترافیکو پر مخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د همدې سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. همه چې ژمی به و، بارانونه به و، خټې به وې، یوه لار به نه کېدله، سپین ږیري مو پکې ګزارېده. اوس شکر دی الحمدلله تور سړک راته جوړ شو. بیخي موږ د ښاروالۍ له خوا څخه ډېر منندوی یو. والله ډېر مشکلات به زرنجان چپه کېدل، رخشې چپه کېدلې، لاره بنده وه، نکې باران به وشو، ډبونه به ولاړ وه. نو انشاءالله اوس الحمدلله خیر و خیرات هم سړک جوړ شو، آماده شو، نو انشاءالله مشکل نشته انشاءالله.